د کجکي برېښنا بند پروژه به ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. سلام ستړي مه شئ، زموږ پامیر پلس چینل ته بخیر راغلی. د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د ترکي پانګوالو او سوداګرو له پلاو سره لیدلی دي. په دې لیدنه کې د واویا ساختماني شرکت مسؤل سلیمان جیلو ویلي چې هلمند کې د کجکي برېښنا بند پروژې چارې په خلاصېدو دي او په نږدې راتلونکي کې به افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د نوموړي په وینا د پروژې د لومړي فاز چارې چې د نوې فابریکې جوړول او د توربینونو نصبول پکې شامل دي 92 سلنه بشپړې شوي او د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به د 33 میګاواټه برېښنا تولید په ظرفیت کار پیل او د 2022 میلادي کال د اپریل میاشتې تر وروستیو به یې 3 وړه توربینونه په 100 میګاواټه ظرفیت سره کار پیل کړي.